تا جوابنا پدشمل کروز میزائل دی قوی دی دلائل دی شیخ رحم اللہ سے قوی دی دلائل دی شیخ رحم اللہ سے. الشيخ الثاني عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال يا آخرهم المسيح الدجال. امین الفتاوا د دی وابیانو یو کتاب دی پښتو کې یو جلد دی باغی کې سوال لیکل دی وای چې د وابیانو په سلمونز کیږي کنه نو جواب دا دی چې وای بالکل مونږ پسې کیږي ځکه دا فرقه ناجیه ده هغه درې اویا ډلو کې چې کومه یو ډله فرقه ناجیه ده وای هغه دا ډله ده دلیل دا حدیث دی لیکل دی لا تزال طائفه او بیا لیکلی دي وای د دې حدیث په تشریح کې امام احمد ابن حنبل سے فرمای هم اهل الحديث چې دا طائفه څوک د اهل الحديث دي عبد الله ابن مبارک او شیخ عبد القادر جیلانی رحمهم الله دوی لیکلی چې هم اهل الحديث د اهل الحديث دي. ګوره د امتی دروازې ته بندريږو چې امام احمد څه ویلي دي شیخ عبد القادر جیلانی صاحب څه ویلي دي او امام شافعي صاحب څه ویلي او عبد الله ابن مبارک دا ټول امتیان دي کنه حتی نظر د دینه چې امتیانو څه ویلي دي راځه اول په دې حدیث کې سوچ وکړو چې د دې حدیث مصداق به څوک وي. پیغمبر علیه السلام څه ویلي په دې حدیث کې اول لفظ دا دی چې لا تزالو دا ډله همیشنۍ ده دلیل پیش کا کومه ډله اوس همیشنۍ ده د وابیانو ډله که د حنفیانو ډله د چا کتابونه چې 1400 کلن تاریخ لري د چا مدارس چې 1400 کلني د چا مدارس چې 1400 کلني د چا مشایخ چې 1400 کلني د چا بادشاهان چې 1400 کلني دا بدلا تزال مصداق 1400 کلن ډله بدای نو مونږ ته وایه خپل تاریخ پیش کا زمون کتابونه 1400 کلن دي جامع الصغير جامع الكبير سیر الصغير سیر الكبير مبسوط زیادات قصه خانه تلاشه دا کتابونه شته تاریخ وګوره دا د 1400 کلن کتابونه دي 1400 کاله 1400 کاله مخکې لیکل شوي کتابونه 1400 کلن مشایخ 1400 کلن د اسماء الرجال رواړه عبد الله ابن مبارک لیکلي د سره لیکلي حنفي دی وکیع بن الجراح سره به لیکلي حنفي دی یحیی بن معین سره به لیکلي چې حنفي دی داسې احناف علما چې هغه 1400 کلن دي او 1400 کلن دي او 1200 کلن دي ډېر مخکې تیر شوي دي نو دا به درته لیکي چې حنفي 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 یو لوی فهرست ما په احقاق الحق کې را نقل کړی دی امین الله لیکلی دی چې دا د 4مې صدۍ بدعت دی دا تقلید په 4مه صدۍ کې را پیدا شو نو د دې لپاره ما جواب لیکلی دی د 4مې صدۍ نه چې کوم مخکې حنفیانو د دې یو لوی فهرست مې تیار کړی دی چې دا ګوره حنفي دی دا په اوله صدۍ کې تیر شوی دا په 2مه کې تیر شوی دا په 3مه کې تیر شوی یو لوی فهرست دی بادشاهان هم پکې تیر شوي دي غټ غټ نو دا یو نه دی په سلګونو دي مدارس 1400 کلن دي د امام ابو حنیفه سے مدرسه وا د امام محمد مدرسه وا دا د امام بخاری استاد ابو حفص کبیر چې دا د امام بخاری استاد دی او د حنفی عالم دی ابو حفص کبیر د یو کتاب د جامع سفیان یو کتاب دی امام بخاری چې لا تر اوسه محدث شوی نو د ابو حفص کبیر په مدرسه کې دغه کتاب د حنفي کتاب ویلی جامع سفیان دا کتاب د ابو حفص کبیر نو ویلی ابو حفص کبیر به د په باره کې فرمایل هذا شاب کیس ارجو ان یکون له صیت ذکر دا یو نوجوان دی او ډیر زیرک دی امید لرم چې الله به د ډیر شهرت ورکړي امام بخاری اول فقه حنفي لوسته ده او بیا وروسته تن الله امام بخاری جوړ اول د فقه حنفي زده کړ وګوره سیر اعلام النبلاء د امام بخاری په حالاتو کې وګوره د ابو حفص کبیر شاګرد دی ابو حفص کبیر حنفي او یو حنفي کتاب ترې نو ویل جامع سفیان نو دا د امام بخاری استاد مې درته حنفي پیښ نو ګوره کتابونه پخوانی مدارس پخوانی مشایخ پخوانی بادشاهان پخوانی نو دا د لا تزال مصداق
یو وابي دی بس راشي دی میدان ته دی خپل یو د غیر مقلد یو 2 پاڼې رساله ماته وښیي چې هغه یو نیم سل کلنی دعوی دې تشې نه کوي چې بخاري غیر مقلد بخاري کوم ځای کې د تقلید په خلاف باب لګولې د وړې وړې ډلې په خلاف باب لګوي باب الرد على الجهميه په معتزله رد کوي په خوارج رد کوي په مرجئه رد کوي په مقلدینو نه کوي چرته یو ځای کې هم داسې نه دي چې باب الرد على المقلدين باب د په بیان د رد کې په مقلدینو حالان کې غټه ډله خو د مقلدینو و د امام بخاري په زمانه کې او د مقلدینو شاګردو خپل مقلد دی په دې به بحث نه کوو خو په دې به بحث وکړو چې امام بخاري ولې د تقلید په خلاف څه نه وایي په یو کتاب کې هم نه وایي نو دا د دې دلیل دی چې غیر مقلد نه دی غیر مقلدینو کې خو چینجي هر دویمه خبره د تقلید په خلاف همداسې که نه که د رفع الیدین بحث کې د تقلید په خلاف خبره کوي که د قرات خلف الامام خبره کوي د تقلید په خلاف پکې یو نقطه وایي غیر مقلد چې تقریر کوي د تقلید په خلاف یوه خبره کوي امام بخاري ولې نه کوي ډېر کتابونه دي یو خبره هم د تقلید په خلاف نشته نو دا تشه دعوه ده داسې مه وایه چې هغه غیر مقلد و اقراري غیر مقلد ماته وښایي اقراري چې په تقلید رد کړی او ویلي چې زه غیر مقلد یم او یو 2 پاڼې کتاب یې لیکلی او د کتاب تاریخ وي یو نیم سل کلن زه دا غز او دا میدان وښایه کم کتاب دی چې یو نیم سل کلن تاریخ ولري او اقراري غیر مقلد لیکلی صحیح ده یو نیم سل کلن کم داسې مسجد دی چې په هغې لیکلي وي مسجد اهل حدیث کومه مدرسه ده چې په هغې لیکلي وي مدرسه اهل حدیث داسې تاسو یو نیم سل کلنه مدرسه دې وښایي نو دا څنګه د لا تزالو مصداق لا تزالو خو دا مطلب چې دا به همیشنۍ ډلې یو نیم سل کلنه به نه صحیح شو 1400 کلنه ډله به 1400 کلن تاریخ به لري 140 کلن تاریخ به نه لري د دوی لا یو نیم سلو تم تاریخ نه دی رسېدلی نذیر حسین دهلوي لا یو نیم سل کاله نه کېږي بهر تقدیري یو لا تزالو لفظ ته ګوره امتیانو ته مزه خپله دې حدیث ته لاړ شه لا تزالو دا ډله څه شی ده همیشنۍ ده ما درته اسانه علامه وویله یو امی به وایي چې زه نه پوهېږم ما ته خو امین الله ویلي دي چې حضرت عمر غیر مقلد و غیر مقلد خو دې ته وایي ساده چې نه مجتهد نه مقلدي حضرت عمر خو مجتهد و څنګه ته هغه ته غیر مقلد و ابو بکر صدیق وایي غیر مقلد و نه خو مجتهد و یو مجتهدي بل مقلدي دا دریم وابي چې نه مجتهد نه مقلدي دا دریم ګړی نه چې نه مجتهد نه مقلدي دغه ته وابي وایي که نه نو تشې دعوې مه کوه اقراري غیر مقلد ما ته پیش کا یو نیم سل کلن او ما ته ووایه چې 1400 کلن مقلدین وښایه نو که د زرو نه مې کم وښودم مې منه غټ غټ مشایخ عوام نه غټ غټ مشایخ مشارون الیها بالبنات لوی لوی محدثین دا به درته د زرو نه زیات ښایم چې دا مقلدین او د 1400 کلن 1300 کلن 1200 کلن تاریخ لري د څلورمې صدۍ نه مخکیني دي لا تزال من امتی نو ګوره دا ډله به همیشنۍ وي همیشنۍ ډله اهل سنت والجماعت ده غیر مقلدین نه دي دوی یو نیم سل کلن تاریخ هم نه لري یو علامه دویمه علامه یقاتلون علی الحق دوی به جنګیږي په حق نو اوس د دې دا دویمه علامه ده د حق دپاره به جنګیږي جنګ امیر غواړي که نه جنګ بادشاه غواړي نو راځه وابیان دې وښیي د اسلام په تاریخ کې کم بادشاه غیر مقلد تیر شوی دی د اسلام په تاریخ کې کم بادشاه غیر مقلد او ما ته وایي چې کم یو مقلد نو زه به درته دا ټول ثابت کوم چې ټول مقلدین د حضرت عمر نه را شروع تر ننه پورې امیر المؤمنین مولا محمد عمر مقلد که نه و شیخ هبت الله سے مقلد دی همداسې پسې راځه نو دا غټ غټ خلافتونه ټول د مقلدینو تیر شوي دي یو څو کاله مخکې چې کوم خلافت عثماني و د ترکیانو دا ګوره حنفي و دا عثماني خلافت والا د ده په خلاف محمد بن عبدالوهاب نجدي راپورته شو انګریزانو راپورته کړو خو محمد بن عبدالوهاب نجدي مقلد و حنبلي مقلد و غیر مقلد چرته جهاد نه دی کړی غیر مقلد بس د مسلمان سره جنګیږي مسلمانان چې علاقه فتح کړي بس دی پکې د امین او د پښې د ازادولو مسلې شروع کړي جنګ دلته شروع شي د مسلمانانو په مابین کې او الته بیا نه ځي که ته وایې چې دا لشکرې خبیثه دا خو یقاتلون علی الحق دی که نه دا لشکرې طیبه نه دی دا لاهور کې چوبرچي چوک کې غټ دفتر دی نو ولې دا څه جهاد نه کوي څه نو جواب واوره د دوی خپل کتاب وګوره ماتې زولاني اردو ته هم ترجمه شوی دی ټوټې
زنجیری دغسې لفظ دی دا وابي لیکلی دی او د دوی په دې ډله کې و جماعت الدعوه یو د افغانستان ده بله د پاکستان ده دا د افغانستان د جماعت الدعوې والا ده او د دوی د دفتر مشر لیکلی دی دی په بګرام کې به بندي و وای بګرام کې چې کوم عربان بندیانو دا ټول وای د لشکر طیبه پې نیولي وو دا عربانو په دوی اعتماد کړی و چې یاره زه هم رفالدین کوم دی هم رفالدین کړي لکه چې ما دا یو شی نو خپلې پیسې هم ورسره وي هغه هم دوی ته حواله کړې هغه هم ترېنه وخوړې بیا د امریکې په سیایي خرڅ کړه وایي ټوله ګوانټنامو دوی ډکه کړې ده د دې لشکر طیبې والا او هلته قنوت نازله کې دوی ته وایي خیراوې کېږي چې الله پاکه لشکر طیبه تباه کړه هغه خیرا چې مجاهدین کوي قنوت نازله کې یو پکې دام یادوي مشرف هم یادوي کرزی هم یادوي او دام یادوي د دوی سره یو ځای د لشکر طیبه یادوي صاحب البیت ادرا بما فيه خپل د کور سړی دی څه وایي نو یقاتلون علی الحق لن دلیل درته وایم قتال امیر غواړي او وابیان امیر نه لري د جهاد دغه یو حفیظ سعید لري او حفیظ سعید هم د امریکې جاسوس دی وګوره ماتې زولاني زه نه وایم خپله وایي خپله وابیان وایي چې دا د امریکې جاسوس دی یقاتلون علی الحق د دویم دلیل دی ماتې زولاني خپله وګوره هغې کې لیکلي وایي دا د امریکې جاسوس دی او دا جمیل الرحمن د جهادي تنظیمونو کې یو تنظیم جمیل الرحمن پسې لیکلي وایي د به سیایي ته جنکۍ وروستې د زنا دپاره دا اوس یقاتلون علی الحق شو خپلې لیکلي وایي زه د دفتر مشر ما دا کاغذونه ورته دستخطول یعنې دا د جنکیانو دستخطونه ما کول چې دا سپلایي د جنکیانو موږ په شریکه کوله دی د دفتر مشر نو یقاتلون علی الحق خپل د دوی په کتاب کې دي ښه موږ نه وایو دوی کله زموږ نه ګیله کوي وایي ته زموږ پسې کنځلې کوې ما کنځلې را نقل کړې خپل سړي در پسې لیکلي دي ماتې زولني کې لیکلي یقاتلون علی الحق دوی په حق باندې قتال کوي د دویمه علامه ظاهرین علی من نواهم دوی به غالبي په هغه چا باندې نواهم یعنی عاداهم چې د دوی سره دشمنی کوي حتی یقاتلوا آخرهم حتی یقاتلوا آخرهم المسیح الدجال تر دې چې اخرنه د دوی به جنگیږي د دجال سره اخرنه د دې طائفی ناجی رواه ابو داود د بخاری په روایت کې دلته د تفقه قیدم ده دریم علامه د تفقه په کې ذکر شوی ده او تفقه سره خداوابیان دشمنان دي نو درې علامې شو یو لا تزالو بل قتال او بل تفقه او درې واړه په اهل سنت والجماعت کې دي نو فرقه ناجیه اهل سنت والجماعت خدا خو د پیغمبر د الفاظو تشریح شو د پیغمبر علی السلام د الفاظو نه دا معلومیږي چې د دین غیر مقلدین وابیان خارج دي اوس به د امتیانو خبرې ترا شو امام احمد ابن حنبل وای د دین اهل حدیث مراد دي نو تاسو ته ما ویلو لتسالن یومئذ عن النعیم د نعیم دوه معناګانې دي یو معنی اسلامی ده یو معنی انګریزي ده اسلامی معنا لتسالن یومئذ عن النعیم په قیامت کې بس تاسو نه د دې نعمتونو تپوس کیږي دغه اسلامی معنا ده او انګریزي معنی څه ده یو کسو د دروغو د پیغمبري دعوی کړی و هغه ویلو د دې نعیم نویزم مرادم دغه نوم مولا نعیم ولا تسالن یومئذ عن النعیم په قیامت کې به تاسو نه د مولا نعیم تپوس کیږي خپل ځان یادول نو د نعیم نه خپل ځان مرادولو نو دارنګ د اهل حدیث هم دوه معناګانې دي ښه د اهل حدیث یو معنا اسلامی ده اسلامی معنی څه ده په حدیثو کې ماهر حدیثو کې ماهران څلور طبقې دي طبقات حنفیه طبقات شافعیه طبقات حنبلیه طبقات مالکیه په دې کې طبقه د غیر مقلدینو نشته نو دا په اسلامی معنی اهل حدیث نه دي دلیل څه ده کومه د طبقه د غیر مقلدینو وخیا که تاسو په اسلامی معنی اهل حدیث وای نو خو یو طبقه بس تاسو په نوم مو چې دا څلور طبقې خدا دي خدا پنځمه طبقه د غیر مقلدینو ده او دا هیڅ ځای کې نشته بس په اهل حدیث کې دا څلور طبقې دي طبقات حنفیه طبقات مالکیه طبقات شافعیه طبقات حنبلیه دغه طبقې دي پکې طبقه د غیر مقلدینو پکې نشته دا د دې دلیل دی چې دا په اسلامی معنی اهل حدیث نه دي یعنی دا ماهر فی الحدیث نه دي بل د اهل حدیث انګریزي معنا ده انګریزي معنا د اهل حدیث دا ده چې وډله وا د فقه دشمنه وا د فقه نه منکر وا اولی نوم وابیو په هندستان کې بیا ورته ملکی وکټوري دا نوم بدل کړو په اهل حدیث نو دا وکټوري اهل حدیث ملکی وکټوري ورته دا نوم یې
نو اسلامی معنی د ماهر فی الحدیث په دې کې دا څلور طبقات دي او انګریزي معنی څه ده منکر د فقه نه منکر نو امام احمد چې اهل حدیث یادی نو هغه ګوره په اسلامی معنی اهل حدیث یادی دا په انګریزي معنی اهل حدیث نه یادی هغه وخت خدا منکر د فقه نه وکنه په دې معنی اهل حدیث نه دا عبدالسلام رستمی چې ده دا یو کلیف ما سره دی زه ورته جواب کوم برابر کړی مې دی ورته چاته نه سوال کړی دی وای د اهل حدیث لفظ قرآن او حدیث کې شته کنه یره وای حنفي نشته خو اهل حدیث په ترمذی کې شته نو دوه دجلې کړي دي یو دجل دا چې ترمذی کې شته د خلکو خیال ته دا ور کړی چې را حدیث کې شته حالان کې ترمذی کې په احادیثو کې نشته د ترمذی په تحقیق کې د اهل حدیث لفظ راغلی دی چې عند اهل الحديث او عند اهل الحديث دا لفظ د ترمذی په تحقیقاتو کې راغلی دی نو د ترمذی په حدیثو کې نشته یو دجل دا کړی دی دویم دجل دا چې د ترمذی والا د اهل حدیث نه څوک مراد دي انګریزي معنی مراد ده که اسلامي معنی مراد ده اسلامي معنی د اهل حدیث مراد ده یعنی ماهر فی الحدیث مراد ده هغه خو د منکر د فقه نه دی مراد په خبره پوه نو دا دوه دجلې کړي دي دریم دجل که اوس یو حنفي را میدان ته شي ورته وایي چې تا دا تحریف وکړو د اهل حدیث خو دوه معناګانې دي اسلامي معنا ماهر فی الحدیث دی او انګریزي معنی د منکر د فقه ته چې چرته اهل حدیث لفظ ګوري منکر د فقه ترې نه مرادوي دا تحریف کوي نو که یو سړی وایي چې قرآن د حنفي د لفظ نه ډک دی ابراهیم علیه السلام هم حنفي ملت ابراهیم حنیفه د حنیف دوه معناګانې دي یو د حنیف معنا د امام ابو حنیفه مقلد او بل د حنیف معنا ده مایل د باطل نه حق ته مو خدا تحریف نه کوو معاذ الله چې موږ دا وایو چې ابراهیم علیه السلام حنفي و دا معنا ده دلته د قرآن کریم کې د حنفي نه ده بلکې دا دویمه معنا ده خو که تا ته څوک الزامن وایي بیا به څه وایي چې ته د اهل حدیث په لفظ کې تحریف کوي نو تا ته الزامن د حنفي په لفظ کې هم داسې تحریف پکار دی چې بیا خو د حنفي لفظ هم په قرآن کې شته حنیف ډیر په قرآن کې راغلی دی حدیث کې هم ډیر راغلی دی اگر چې د هغې نه د امام ابو حنیفه مقلد نه دی مراد خو لفظ خو ډیر راغلی دی نو دارنګې د اهل حدیث لفظ چې په ترمذی کې راغلی دی د دې نه منکر د فقه نه دی مراد څوک مراد دی ماهر فی الحدیث ماهر فی الحدیث څلور طبقې دي پوه شو طبقات حنفیه طبقات مالکیه طبقات شافعیه طبقات حنبلیه نو دا د امتیانو تشریح امتیانو چې دلته د اهل حدیث لفظ لیکلی دی نو په اسلامي معنا اهل حدیث مرادی په دې انګریزي معنا اهل حدیث نه مرادی لدی وجنه د دې حدیث مصداق غیر مقلد نه دی د دې حدیث مصداق اهل سنت والجماعت وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم یو غټ شیخ صاحب ما سره مخ شو چې را سره کېناستو نیمه ګنټه یې دواره ته کوله ډېر خوشحاله شوم دا ولې وای دا خبرې خو په کتابو کې وي خو په دې طرز زه نه وم پوه ما به چېرته چې د وابیانو کتاب کتو چې د اهل حدیثو فضایل دي زما به خیال ته دا راتله چې دا به د دوی فضایل نو ځکه د اهل حدیث فضایل ټولو په خپلو کتابو کې د ځان دپاره لیکلي بیا چې تا یو بیان مې واورېدو چې د اهل حدیث دوه معناګانې دي وای دا خو ما په کتاب کې لیدلي وو خو په دې پوه نه وم په دې ترتیب چې دغه ترتیب دی د اهل حدیث معناګانې دوه دي اسلامي معنا ده او انګریزي معنا ده اسلامي معنا ده ماهر فی الحدیث انګریزي معنا څه ده منکر د فقه او د امام ابو حنیفه دشمن صحیح او د حرامي والا